د ارزان قیمت سیمې ته یا ولا ستونزې خو زه د لمر تلویزیون نه ډېر مننه او د ټولو کارکوونکو د لمر تلویزیون کارکوونکو نه او لیدونکو نه ټول نه مننه ډېره زیاته. داسې اخلاق وکړي چې نور خلک ځان ته جذب کړي. دا خو د اسلام مبارک ښایسته میاشت ده، ښایسته روژه ده او ډېره ښکلې روژه ده ماشاءالله. ټول خوشحاله دي. درنیدونکو سلام، مینه او درنښت، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. نو لکه څنګه چې پوهیږئ د روژې مبارکې میاشتې دوهمه اونۍ ده او دا دې تقریبا د دوهمې اونۍ وسط ته زه تېر رسېږو. زه نصرت مهار یم او تاسو هم همدا شیبه د لمر تلویزیون له سکرین څخه د ښار خپرونه یا په خپله ښار ننداره کوئ. نن هم راغلي یو د ارزان قیمت سیمې ته یا کوچنی ننګرهار هم ورته وایي، ځکه چې دلته د وړکۍ رکشې چې په ننګرهار کې بیخي عامې دي، ډېرې زیاتې ګرځېږي. څو ورځې وړاندې هم البته له روژې مخکې مونږ د دې ځای څخه د رکشو اړوند یو خپرونه چمتو کړې وه، حتما تاسو به لیدلې وي. کور ودان چې تل خپلې خپرونې یعنې د ښار خپرونې څارئ. راسره پاتې شئ. نن هم دې سیمې ته راغلي یو. روژه ماتې ته خو لا ډېر وخت پاتې دی، ولې ورځ تر نیمایي تېره ده، تر څو دلته د خپلو هېوادوالو سره او هغه کسان چې په دې سیمه کې اوسېږي ورسره خبرې اترې ولرو چې روژه څنګه ده، کاروبار یې څنګه دی، د ژوند چارې څنګه روانې دي. راځئ راسره پاتې شئ او دا خپرونه تر پای شیبو راسره شیبه په شیبه وڅارئ. لیدونکو ومې غوښتل چې پیل له دې ځای څخه واخلم تر څو د خلکو سره خبرې اترې ولرم. نو دلته ځوانان او سپین ږیري او بس نوي ځوانان دا ټول راته راټول شول او مالا زه د همدې ځای څخه به خبرې پیل کړم، وګورم چې د دوی روژه څنګه ده. نو مخکې مې زیات خبرې ورسره ونه کړې، مال یو لحظه صبر چې کیمره بس ولګېږي او د کیمرې مخکې به خبرې اترې وکړو. ستړی مه شې ورور ښې؟ الله دې وبخښه، ژوندی اوسې، مننه، کور ودان خوشحاله اوسې. قربان ښې انشاءالله؟ الحمدلله. روژه څنګه تېرېږي؟ روژه الحمدلله بس ښه تېرېږي انشاءالله تعالی. بس موسم داسې موسم دی چې نه سړی پکې اوږې کېږي او نه تږی کېږي. بعضې عبادتونو میاشت ده چې عبادتونه وکړو، الله راضي کړو. بېشکه. د نوم دې څه دی؟ نوم مې زړور د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم، فلحال ارزان قیمت کې اوسېږم. ډېر ښه. زړور خانه، د موسم یادونه دې وکړه. د موسم داسې دی چې لمر شي بس ګرمي ښه وي لږ رازیاته شي، او چې بیا لمر نه وي یخ بېرته زیاتېږي که نه، لږ لږ باراني موسم هم دی. ولا انسان خو کمزوری دی، وایي د تیږې نه سخت دی او د ګل نه نازک چې ورته وایي همدغلته یې ورته وایي چې نه د یخنۍ دی ټینګې دی نه د ګرمۍ. بلکل. بس الله دې په موږ او تاسو ورحمېږي. امین امین. خدای دې ښه لره. ښه زړور خانه، څه کاروبار کوي؟ زه خو خپله د نامبۍ مسلک یم، د پاکستان نه نیولې او دیزې پورې دلته هم کار کوم. اوس د روژې میاشت ده او د روژې میاشت کې بس رخصت کړی یم چا سره چې ما کار کولو، او اوس په کور ناست یم، بېکاره یم، نو کار نشته او د کور مشکلات شته دی، ځکه چې لس سره فامیل زما په غاړه دی او اوس بېکاره یم، کور کې ناست یم، نو د کار زمینه نه ده برابره او بس په دې هڅه کې راوتی یم اوس د ارزان قیمت د دویمې چارې ته چې چېرته کار ځان ته پیدا کړم او د کار په تلاش کې راوتی یم چې بچو ته یو مړی رزق حلاله روزي پیدا کړم. خدای دې وکړي چې انشاءالله یو مصرفیت درته پیدا شي. روژه ده، سخته ده، پوهېږم. یو یادونه د خپله خبرې وکړو، تا د قسم نانوایي ده او له پاکستان نه رانیولې ده. څنګه په پاکستان کې دې مخکې مهاجرتوب وخت کې چې موږ لاړو پاکستان ته، نو هلته هغې وخت کې واړو مکتب مې ویلې تقریبا داسې چې لسمه پورې، لسم پاس یم د پاکستان، او بیا هغې نه وروسته د کور مشکلات ستونزې ډېرې وې په مهاجرتوب کې په پاکستان کې. بیا مکتب ونه ویل شو، بیا مې نامبۍ کار ته مخه کړه، شاګردي بیا مې نامبۍ زده کړو، بیا مې هلته هم د نامبۍ کار کولو استاز. اوس هم د استازۍ په دغه کې زه دلته کار کوم په ارزان قیمت کې د پکتیا مارکیټ تر شا زه کار کوم دلته یو نامبۍ کې. اوس فلحال زه یې رخصت کړی یم، ویلې په خپله یې کوو کار، یو وخت کار دی د ماښام په خپله یې وایي کوو. زه یې رخصت کړی یم، په کور ناست یم، نو کور. آیا د نانوایي کې زیاتره کسان وایي نانوایي کې یو څه ګټه شته ده، نظر نورو کارونو ته هغه فایده یې ښه ده، ولې خپل اقتصاد دومره ځپلی دی؟ آیا نشئ کولی خپله ځان ته چېرته نانوایي جوړه کړې؟ ولا اقتصادي ستونزې ډېرې دي، ځکه چې زه یو سر یم او لس سره فامیل زما په غاړه دی، نو دونه ما سره سرمایه نشته چې زه خپل نامبۍ خپل کاروبار خپل روزګار زه جوړ کړم. د سرمایې د وجې نه بس یو کله یو سره کار او کله بل سره کار مزدوري کوم، یو نامبۍ کې او بل نامبۍ کې.
سخته ده پوهېږم ډېره به سخته وي بیا خصوصا دغه روژې میاشت کې مونږ راوځو د خپلو هېوادوالو احوال اخلو د هغوی هغه د زړه بړاس چې څه وي او هم چې پرېږده دغه مایک د دوی لپاره دی تر څو هغه څه وي لیدونکي هم واوري او دې تر څنګ هغه کسان چې له افغانستانه بهر دي د خپلو هېوادوالو تصویر وګوري د خپل هېواد د یوې سیمې تصویر وګوري اما کله کله سړی جګرخونه شي خو یو شی زه تل په خپلو خپرونو کې دا یادونه کوم چې دا ژوند دی اس کې ټیټې لري په هر حال به مونږ تاسو شکر وباسو لوی رب لرو په سر ولا ستونزې خو زه د لمر تلویزیون نه ډېر مننه او د ټولو کارکوونکو د لمر تلویزیون کارکوونکو نه او لیدونکو نه ټول نه مننه ډېره زیاته چې د مسلمانانو د ټول افغانستان د ملت د ولس اول علي او په پرده په سکرین ښیي ټول ملت ته نو ستونزه خو ټولو ته شته دی او ټول ملت ټول لاس او ګریوان د اقتصادي ستونزو سره کاروبار زمینه نه ده برابره ولس ته نو الله دې وکړي چې امارات اسلامي د کار زمینه خپل ولس ته خپل ملت ته برابر کړي او ټول په کار مصروفه شي او خپل بچو ته یو مړی رزق حلال رزق وګټي بالکل ما تېره ورځ هم د یو خپرونې یو برخه راخیستې وه بیا مې د سوشل میډیا کې نشر کړی یو څه ما ورسره لیکلي وو د تا دا یو خبر د اقتصادي ستونزو پورې ما درته شمال ته مو ولیکل مال وطن کې امن سکون آرامي هر څه شته خو یو څه چې هېوادوال وي الله هم سر دې ټکوي هغه اقتصادي ستونزه ده لکه څنګه چې تا یادونه وکړه هیله ده چې دې ته رسیدګي وشي او انشاءالله چې هېواد مو یو بډای شي پرمختللی شي او آبادي وشي تر څو هېوادوال همدلته مصروفه شي دغه ځینې هېوادوالو سره چې موږ ګورو د هغوی غوښتنه هم همدا ده چې دلته د آبادي وشي تر څو خپل د دې هېواد بچیان په دې هېواد په خپله غېږه کې مصروف واوسېږي بل هېواد ته اړ نه شي زه د امارات اسلامي د مشرتابو او خصوصا ټولو وزیرانو نه دا خواهش کوم چې د خپل ملت په غېږ کې ونیسي او خپل د ملت ته د کار زمینه برابر کړي چې د ملک نه فرار ونه کړي لاړ نشي دا نوی ځوانان نسل اړ نشي چې وروره د بیکارۍ د وجې نه وطن خپل پرېږدي او لاړ شي اروپا نورو ملکونو ته نو باید شرکتونه او پروژې مخې ته واچوي چې دا ځوانان ټول پکې مصروفه شي او کار وکړي او خپل فامیل ته یو مړی رزق حلال رزق ګټلو لار ورته زمینه برابره شي نو خدای دې ښه لره ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړه او خبرې اترې دې راسره وکړې کور ودان مننه ژوندي اوسئ تاسو مننه کور ودان خوشحاله اوسئ مننه مخکې دومره ځوانان راټول اوس ټول رانه وتښول ته راشه څنګه یې ښې ستړی مه شې راشه لاس راکړه راشه څنګه یې څنګه غوسه یې ژوند ښه دی روژې سره څنګه یې والله ښه شکر دا شکر چې ښه نوم مبارک دی لالا نوم مې جمال ده ښه جمال خانه څه کاروبار کوي والله رشکه را سره وه بس اوس بیکاره فعلا نو رشکه دې څه شوه رشکه رانه ونیوله بس شاره کې ولاړه ده ولې بس نه پوهېږم ونیوله رانه دلیل یې څه شی درته وویل په څه خاطر یې ونیوله په دې رانه ونیوله فرعي سړک کې روان وم سهار ټیم و ولې فرعي سړک کې مه راځئ رانه ویې نیوله یو څه خپله ملامت وي پکې دغونه ملامت خو نه یو موږ دومره یو ملامت وه چې فقط فرعي سړک ورغلی نوره ملامتیا دې نه وه نه نور نفر را سره و که بیا دا ستونزه وه زه خدای وکړي چې مشکل ته د رسیدګي وشي او بیرته د رشکه په خیر راخلاصه شي مننه خدای دې ښه لره اوس څه کاروبار کوي اوس فعلا بیکاره یو نو هېڅ کاروبار نو څنګه دلته راوتی یې بس راوتي دې چارې ته نو ښه همداسې چې کار ده روژه ورځ تېره شي ورځ تېره ښه روژې پسې اخیستی یې که نه نه دغونه خو هغه نه ښه ځه شکر چې ښې ورور خوشحاله اوسې عزتمند چې ورځه په خیر لاړ شي مننه ته څنګه حاجي صاحب شکر دی الله رحم دی ته ښه الله ښه ده خیر یې خوشحاله اوسې حاجي صاحب ته راځه دواړه دې خوا ته ودرېږو حاجي روژه ده او دغسې خوش خندان تازه یې څنګه دغه راز څه دی په دې روژه کې چې څوک ګوري اته زما پورې شونډې وچې ستړي ډېر قهر غوسه اما ته ډېر خندان خوشحاله او ارامه څنګه یې دې کې څه راز دی شکر الحمدلله زه عالم ما تفسیر د قرآن ترجمې کوم پوه شئ ماشاءالله د 9 بجو نه شروع مې کړې ده ترجمه د تفسیر د قرآن کریم کوم تر 12 نیمو پورې بال هغه نه مغه تفسیر ګورم نو ته بال غرمې دی اوس راغلی مېلمانه مې درلودل چې د سودا لپاره راغلی خدای دې ښه لره نو همدا راز دی چې ته دغسې خوشحاله او ارام په خوله دې خندا ده الله دې تاسې هم خوشحاله آباد لري الله دې ټولو ته دا توفیق ورکړي چې په دې میاشت د رمضان کې او خپل عبادت وکړي خپل مونځ او دست سره کې او داسې اخلاق وکړي چې نور ته خلک متنفره شي نشي داسې اخلاق وکړي چې نور خلک ځان ته جذب کړي دا خو د اسلام مبارک ښایسته میاشت ده ښایسته روژه ده او ډېره ښکلې روژه ده ماشاءالله ټول خوشحاله دي داسې نه چې یوازې زه خوشحاله یم زه چې ګورم
ماشاءالله تم ښه دی تا رنګ هم ښه ده خدای دې ښه لره د اخلاق یادونه دې وکړه مولوي صاحب نو ستا په وینا او دغه خبرې زه هم تاییدوم چې هر څوک باید دغسې اخلاق وکړي په دې میاشت کې چې خلک راټول شي لکه څنګه چې تا ښه اخلاق وکړل ما چې درته وکتل خندانه څهره او په یو سکون او اخلاص راغللې نو زما زړه وغوښته چې در سره خبرې وکړم نو هر ځوان او هر کس باید هسې مولوي صاحب عالم د دین یې اول دې د نوم مبارک راته ووایه عبدالصمد یم مولوي صاحب عبدالصمد مولوي صاحب عبدالصمد مولوي صاحب فقط که په لنډو کې د روژې په فضیلت راته یو څو ټکي وکړي چې دغه هېوادوال باید څه وکړي په دې روژه کې روژې په باره کې خو معلومه خبره ده دغه روژې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا خو میاشت مبارک هغه ده چې قرآن پکې نازل شوی قرآن چې کومه میاشت کې نازل شوی ده نو هغه میاشت الله پاک دومره عزت ورکړی چې لکه سورت لیلة القدر یو شپه ده چې ان انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر دغه میاشت شپه د لیلة القدر چې دا دکې دا قرآن نازل شوی خو یو کرت قرآن نازل شوی له اسمان نه له اووم اسمان نه لوح محفوظ نه نازل شوی اول اسمان ته دا اول کرت قرآن کریم ده چې نازل شوی دویم کرت قرآن کریم په میاشت رمضان کې نازل شوی ده نو هغه لیلة القدر شپې ته چې الله پاک دومره عزت ورکړی ده نو داسې همدغه میاشت ته الله پاک دومره عزت ورکړی چې دې میاشت ته الله پاک دومره عزت ورکړی نو په دې پوه شه چې موږ روژه نیسو موږ او تاسو ته هم الله پاک قدر عزت راکړی ده نو موږ او تاسو باید په دې کې دغه تراویح منځونه عبادت اطاعت د الله تعالی وکړو چې الله پاک موږ نه راضي شي د دې میاشت رمضان عبادت یو په لاس چند ده ډېر مبارکه میاشت ده او رمضان خپله معنا سوځولو ته وایي رمضان معنا چې دا سوځول دي په دې میاشت روژې کې ګناهونه سوځي باید موږ داسې یو اخلاق وکړو چې موږ ګناهونه وسوځېږي نو ځکه دې میاشت الله پاک دونه قدر عزت ورکړی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه ده چې نازل شوی په دې کې قرآن ته الله پاک دونه عزت ورکړی چې په دې میاشت کې نازل شوی دې میاشت ته الله پاک دومره عزت ورکړی ده چې موږ او تاسې باندې دا میاشت د روژې پرته شي موږ او تاسو ته الله پاک نو خبرې به ډېرې نه اوږدو پوه شي الله پاک دې موږ او تاسو ته په نیک اعمالو باندې توفیق ورکړي امین امین خدای دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې په سمه لار لاړ شو ښه اخلاقو د خپلو هېوادوالو سره یو بل ته د ورورګلوۍ او د ورورولۍ غېږه ورکړو خدای دې ښه لره مولوي صاحب محترم ډېره زیاته مننه چې خبرې اترې دې راسره وکړې او لیدونکو ته دې هم یو څو داسې خبرې وکړې یعنې تا چې خبرې کولې ما اته بیخي څه نه کولی چې زه وغږېږم خبرې دې ډېرې خوږې دي اما بیا هم کور ودان چې په لنډو کې دې عمومي معلومات ورکړل کور ودان خوشحاله اوسې سلام علیکم خوشحاله اوسې درنو لیدونکو مولوي صاحب و چې واقعا خوندورې او ښې خبرې وکړې او د دې تر څنګ د روژې اړوند یو څو خبرې وې ډېرې مهمې وې چې یوازې زه دومره ته ویلی شم چې یو بل ته باید په دې مبارکه میاشت کې بښنه وکړو او د دې تر څنګ یو بل ته د ورورګلوۍ غېږه ورکړو را سره پاتې شئ مخکې به ورځم د نورو هېوادوالو سره به هم خبرې اترې ولرم درنو لیدونکو کور ودان بیا هم ډېره مننه چې د ښار خپرونه مو تر دې برخې را سره وڅارله له هغه دوهمې څلورلارې څخه هم راغلم یا چارېدو چې مشهوره ده خلک ورته وایي نو د هغې څخه لږ مخکې راغلم دې خوا مال ودرېږه تر څو د ارزان قیمت د سیمې څخه تاسو ته یو خوندور ګزارش یا ریپورټ چمتو کړم تر څو ستاسو هم د خوښې وړ وګرځي حاجي څنګه یې ښه خدای دې ښه لره ژوند ښه دی دلته به یو دقیقه در سره کښېنم حاجي څنګه یې روژه څنګه تېرېږي خدای دې ښه لره حاجي ما ټارګېټ خو نور کسان وال مخکې به زم د هغوی سره به غږېږم ومې کتلې داسې ښه تنان ناست وي غلی ماته ودرېږي چې د حاجي دې څه شي فکرونه وایي دې روژه کې څه شي فکر به ووهو روژه ده نو روژې پوه شئ روژه خو ټوله فکر سره وي بلکل پوه شئ نوم مبارک دی کاکا نوم مبارک مې سپین ګله ښه سپین ګل کاکا سپین ګل کاکا سپین ګل کاکا څنګه روژه څنګه تېرېږي والله ښه تېرېږي د خدای رحم ده پخوانۍ روژې سختې وي که اوس نه پخوانۍ سختې وي اوس خو بس په ژمي کې ده نو دا خو ژمی ده پسرلی ده پوه شئ اوس خو وخت روژې ده څو کلن یې ښه یاره یم یو شپېته کلو خو به یم شپېته کلو نو معمولا دغه 14 کلنۍ 14 15 کې زوتی د ځوانان روژې نیسي که نه نو له هغې وخت نه تر دې وخته مخکې هم په ژمي کې واورې کې روژه در باندې راغلې ولې نه ژمي کې هم راغلې ده څیله کې هم راغلې
بیا وړی هم راغلی بیا ژمی راغلی هغه روژې د دې روز پېښور کې راغلي دي په داسې ګرمۍ کې راغلي دي پوه شوې چې 12 ساعته به ورځ وه هو که نه او ګرمي به هم د اړ ګرمي وه پاکستان کې موږ پېښور کې به ډېرې ګرمۍ کې نیولي دا خو اوس خو دلته پوه شوې د ډېرې ګرمۍ د لاسه خو د کومه یوه ځوانۍ کې خوړلې نه ده نه جهاد دوره کې مې ډېرې خوړلي ښه هغې وخت خو تعرضونو کې مې ډېرې خوړلي او بیا به دې بېرته راګرځولې ولا که مې هم راګرځولي فدیه دې بیا ورکوله که څه بس نم بلا که فدیه ورکړي او نم بل شی ورکړي خو مجاهدین مو پوه شئ او دا د سمرخیلو جنګونو کې مو خوړي ښه ځه خدای دې ستاسو جهاد امین تاسو ته د خدای جهاد قبول کړي خدای دې درته اجرونه درکړي کوم ځای کاکا جانه خوجاڼو یم ننګرهار خوږیاڼو ننګرهار خوجاڼو یم الله بېشکه زموږ یو ملګری و ښه بیا مجاهدینو چېرته درولو وایي خو طبعا دغه د نظام مسؤلیت دی که نه یو څوک مشکوک وي باید تلاشي حق دی په ده باندې غږ کړی وای چې د کوم ځای د نه ولایت شی ټول هېر شوي مستقیم یې د کلي نوم ورته اخیستی وای حیران شوی چې د کوم ځای کې دی دوی وایي چې زه ورخطا شوم ما نه ولسوالۍ او ولایت هم بیخي شو نو اوس خبر دا ده چې ته روژې ورپسې اخیستی که څنګه ولایت تېر شو مستقیم لاړې ولسوالۍ ته خو ولایت خو ګوره جلال آباد ده خو یې د خوجاڼۍ د ولسوالۍ ښه که تا مثلا ولایت راته ونه ویله که خو دا کله موږ نه چې یو سړی تپوس کړي د کوم ځای موږ ورته د خوجاڼۍ خو یعنې داسې یو ځای دی چې مشهوره ځای دی که نه یو نوم لري هو که نه تاریخي ځای ده تاریخي ځای بېشکه خدای دې ښه لره ډېره مننه چې یو څه دقیقې د وخت راکړه او راته غوسه نه شوې چې درته راغلم نه ولې به غوسه کېږو خدای دې ښه لره که مننه عزتمند چې خوشحاله اوسې درنو لیدونکو از کاکانو داسې خوش طبیعته او ارامه و ته څنګه یې ورور ستړی مه شي ژوند ښه دی چارې ښې دي خدای دې ښه لره ځان خو دې راته معرفي کړه که نه زه حمیدالله د لوګر ولایت د برکي برک د ولسوالۍ ښه ډېر ښه حمیدالله جانه څنګه ده روژه څنګه ده یاره شکر فضل د خدای د ښه ده تېر کال روژه سخته وه نه اوس هم ښه ده تېر کال هم ښه ده تېر کال هم ښه وه الله دې قبوله کړي امین سخت کال لږ په یخونو کې راغله یاره ښه ده اوس هم ښه ده کله یخ وي کله بس لمر وي بس هوا لږ ګرمه شي دغسې دی ښه ژوند څنګه دی یاره شکر فضل د خدای د الله نه راضي یم زه شکر چې ښه نن روژه وږی یې تږی تر اوسه نه وږی یم نه تږی فضل د خدای ورځ تر نیمایي تېره ده او ته نه وږی نه تږی نه فرق نه بېشکه نو دغسې خدای دې همدغسې ټولې روژې همدغسې درباندې چې هم په عبادت کې تېرې کړو د خدای په یاد کې تېرې کړو یو بل ته د ورورګلوۍ او د امن او د وطن دوستۍ غېږه یو بل ته خلاصه کړو دا ډېره ښه خبر ده خدای دې ښه لره عزتمند چې چېرته روان وي ځم چارېدو ته ځم ښه ورځه په خیر لاټې ورور عزتمند شي مننه درنو لیدونکو تا څنګه یې کاکا ښه یې په خیر اجازه ده یو دقیقه درشم کاکا ښه زه به چېرته درته کښېنم کاکا زه دلته به کښېنم مایک به وړم او راوړم ښه زه به دغه اجازه خو ده کاکا چې دا دې ښه کېږدم ښه څنګه یې ګاجي کاکا په دعا دی شکر چې ښه روژه دې نیولې داسې وایي داسې وروره دې خو روژه یو ښه بېشکه ماشاءالله څو کلن یې یاره شپېته به یم 80 کلن بېشکه او په دې 80 کلنۍ کې راځي کار هم کوي غیرت دی شهامت دی لاس دې چاته نه دی اوږد کړی حاجي کاکا څنګه په دې سپینه ږیره راځي خپله کار کوي کور کې نور څوک نشته اولادونه مشران چې کار وکړي نن سبا کور کې اولادونه هم شته هر څه شته دي خو کاروبار نشته هلکان روزګار دي او مجبور دی چې هغوی ته هم اوس مصرف یې نو ستا په غاړه دی مجبور یو دغلته یو 15 روپۍ پیدا کړو هغه هلکان یې خوري موږ یې خورو درنو لیدونکو دا د ما دوهمه که درېیمه خپرونه چې داسې یو کاکا سره مخ کېږم د خپلو پلرونو قدر خو دلته وکړئ یعنې زه د یو ځوان په صفت او د کاکا ته یو سور سلام دی واقعا چې اولادونه لوی وي د خبره ځوانان وي مګر بیا هم پلار په دې سپینه ږیره راځي کار کوي نو دا د پلار قدر مسله هم دلته وکړئ د هر چا چې پلرونه ژوندي دي که درنه خفه وي همدغه میاشت کې ورسره بېرته اشتي وکړئ او هو که درنه ازرده وي بښنه ترې وغواړئ او بیا داسې مه کوئ حاجي کاکا ته خپلو اولادونو ته په دې سین کار کوي ما د واقعا صفت وکړ تا ته د یو سور سلام وي هغه کسان چې پلرونه ترې ناراضه دي بیا یا د پلار قدر نه کوي هغوی ته د غوښتنه دې څه ده ترې هماغه ځوانانو ته چې د پلار قدر نه کوي هغه هېڅ بې ایمانه خلک دي پوه شوې موږ او تاسې ایمانداره خلک بچیان د موږ قدر کوي موږ د بچیانو قدر کوو
بېشکه هر عمل عکس العمل لري تاسو که نو څومره ښه ورسره کوئ د اولاد سره هغومره اولاد هم ښه در سره کوي اولاد ما سره ښه کوي زه له اولاد سره ښه کوم بېشکه ستا د کور ودان ویاجي چې نه د اولادونه چاته محتاج کړي دي او نه د خپله چاته لاس نیولی خدای دې همدغسې عزتمند خوشحاله او خدای دې اوږد عمر درکړي تاسې مرګلو سره خدای دې کله راځي ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې مننه درنو لیدونکو ماته ځینې ځینې صحنې یادېږي د ځینو ځوانانو چې اولادونه د پلار کیسه کې نه دي د پلار بې قدري او پلار دغه څومره قدر چې باید ورکړل شي هغه نه ورته ورکوي سړی ډېر کله کله جګرخونه شي نارامه شي وګورم چې دلته د چا سره خبرې اترې وکړم ته څنګه یې لالارش ستړی مه شي ښې مکتب وایې شعر دې زده دی څه دې زده دي څه زده دي چې راته ووایې آی ماشاءالله په دې روژې مبارکه میاشت کې به څومره خوند وکړي چې یو سورت راته ووایې ښه یو سورت راته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ماشاءالله ماشاءالله حفظ کوي مدرسې ته ځي حفظ کوي که د روحاني کوي مخې وایي روحاني ښه نوراني سپاره وایي اوس والا بېشکه دومره صورتونه دې مې یاد کړي دي ماشاءالله ماشاءالله آفرین روژه دې نیولې ما وایي چې خوله دې ډېره بده غواړه د چي دې خوړلي وریجې بېشکه کور کې دې وخوړلې که دلته بیرون بازار کې خوړلې دلته ښه څه کاروبار کوې دلته دلته رومیان خرڅوم بدرم که چېرته د کراچۍ دی ښه مخکې ده نو دې ښه څنګه اوس راغلی همداسې همدا چکري مونږ پسې راغلی نه ښه نو د رومیانو کراچۍ دلته چاته درولې پلار مې ښه هغه هم د پکې ته وې آفرین خوشحاله اوسې لالا مې ورځه په خیر لاړ شي مشه ورور خوشحاله اوسې قربان دې شم بخیر راغلی څنګه خدای دې ښه لره مننه ته ښه یې شکر دی عزتمند شې ځان دې راته معرفي کړه که نه قربان زه خو د لاغا محبت یم د لغمان نه ژوند کوم په کابل ښار کې د لاغا محبت د تخلص دې څنګه داسې محبت دی د خلکو سره بیا داسې مینه او محبت هم کوي که نه نو خامخا نو چې محبت دی نو محبت به کوي که نه ښه محبت د چا سره کوي ما ویل د خلکو سره د وطن سره د چا سره د وطن سره د مور پلار سره دوستانو سره خدای دې ښه لره ښه څه کاروبار کوي دلته مننه دغه شان ترکاري خرڅوم ښه د کراچۍ البته زرنج کې دې جوړ کړی والا بېشکه بېشکه ښه څنګه دی کاروبار دی ښه دی بد نه دی هغه رحمان بابا وایي زه رحمان د خپله بخته مرور یم چې د نورو بخته ګورم بختور یم بېشکه ته چې د ځینو نورو کاروبار ته ګورې بیا هم دې ته ښه دی بیا هم شکر دی او مخکې خو په لغمان کې هر څه ژوند مو جوړ چارمغه جلغوزي کاروبار مې کوه او اوس د هغې نه دې کې خوشحاله یم ښه د هغې نه دې څه کاروبار په دې کې ښه دی راحت یې پکې راحت یم شکر دی کار کې راسره لکان شته خپله کار کوم په خوشحالۍ سره ژوند تېرېږي څه مشکل نشته پکې ژوند کې ستونزه نشته شکر وروره چې دغه ډېر مشکلات نه لري ورور خدای دې ښه لره مننه کور ودان چې خبرې اترې دې راسره وکړې او یو څو شعرونه دې راباندې واورول روژه د زما ټوله یاده وتې لیکن ما به هم ډېر درته ویلي خدای دې ښه لره مننه درنو لیدونکو خدای دې تل ښه لره درنو لیدونکو کور ودان چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو راسره پاتې شوئ تر بلې خپرونې چې زه نصرت مهر ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په پاک او څښتن تعالی مو سپارم روژې پکې اخیستی یم او آهسته آهسته مې خپرونه ورو کړه